ګرانو قدرمنو کتونکو السلام علیکم. رزلټ ټي وي طرف نه محمد علي جوهر تاسو په درانه خدمت کې حاضر دی. قدرمنو څنګه چې تاسو سره موږ مختلف حوالو باندې خبرې اترې کوو، نن تاسو ته معلومات درکوم د صحابه په حواله باندې. ډېر تاریخي علاقه، ډېر تاریخي خطه او ځینې خبرې به داسې وي چې به یقینا تاسو په علم کې هم نه وي، په هغې تاسو سره خبرې اترې کوو. قدرمنو څنګه چې د صحابه د نوم نه ظاهر ده چې پوره که زه دنیا کې ووایم نو مشهوره خطه، مشهوره ضلع ده او دې ته د ضلع درجه چې کوم ورکړل شوې ده هغه په 1988 کې ورکړل شوې ده. دلته کې په صحابه کې چې موږ ګورو نو په صحابه کې د ګندهاره تهذیب په حواله باندې ډېر آثار شته دی، د بودمت آثار دلته کې شته دی. دلته کې اوس د هند میوزیم پرانسته هم شوې ده چې هغه هند یو ډېر تاریخي علاقه دې ته به دا اصل کې و هند خو دې ته به هند وي، په هند باندې مشهور شو. بیا د هند بیړۍ هم ډېره تاریخي هغه واقعه ده، په هغې حواله باندې هم خو چې هند کې کم دا ډېره زبردست خبره په دې باندې شوې. کله دا میوزیم ما خپله هم کتلی دی نو چې څومره پورې دلته کې کله کودایي شروع شو او د هند نه کم تاریخي څونه راووتله نو هغې د کوشش دا وکړو چې دا موږ په ځای دی چې مردان ته یې ووسو، پېښور ته یې ووسو، دلته ولې ولې داسې یو پروګرام جوړ نه کړو. نو چې دا هند میوزیم کله جوړ شو نو په هغې کې هغه ټول آثار د هند کې چې څومره پورې هم راوتي وو، یا په عزیز ډیری کې یا په رانیګټ کې، هغه ټول هلته کې پراته دي. دې نه علاوه غلام اسحاق انسټیټیوټ د صحابه ډېر تاریخي چې دی نو یو که زه ووایم نو تاریخي انسټیټیوټ او ډېر تاریخي اداره. دغه شان توربېله ډیم که موږ وګورو ضلع صحابه بلکل مرکز دی هغه. بیا که موږ په صحابه باندې سوچ وکړو نو صحابه کې تماکو چې کوم دي نو هغه پوره دنیا کې مشهور دي. د صحابه تماکو سنگ مرمر که باندې خبره چې کوو، ترکو غونډو سنگ مرمر په وایټ هاوس امریکا کې هم لګېدلي دي. دغه شان د بونیر ماربل نو بونیر دا چې کومه علاقه ده نو بونیر او صحابه بل سره لګېدلي دي. او زموږ ځینې علاقه داسې کوم ده صحابه لکه رزلټ علاقه ده په بونیر کې هم کوګه پوره مکمل رزلټ دی او د رزلټ نه یو کس تللی ولته دیره شوی و، هغه بیا د هغې نه هغه کلی جوړ شوی دی. دغه شان که موږ سوچ وکړو د صحابه په حواله باندې مولانا محمد علي جوهر ډېر لوی نوم، مولانا شوکت علي دا چې علي برادران بیا ورته وي، د دې تعلق د مرغوز سره و. د دې یعنې نیکه چې کوم د مرغوز نه تللی و انډیا ته او هلته کې بیا میشته شوی او هلته کې لوی شوی او بیا دې پیدا شوي. نو دې سره سره بیا ستر صاحبزاده عبدالقیوم خان چې هغه د اسلامي کالج بنیاد یې ایښی دی، هغه هم د صحابه سره تعلق د هغې. یو ډېره مشهوره چې کومه واقعه یوسف خان شیربانو د هغې تعلق هم د صحابه سره او وایي چې یوسف خان د تولاندی و، شیربانو له شیرغون وه. دا ځان له یو تاریخ دی پوره. رسول خون زموږ د تولاندی د صحابه داسې تکړه شاعر چې هغه د پوره قرآن پاک منظوم پښتو ترجمه کړې وه. دا به ډېرو کمو خلکو ته د یقینا چې پته وي چې هغې منظومه ترجمه کړې وه، یعنې په نظم کې قرآن ترجمه کړی و پوره. دغه شان شیر محمد مینوش دغه تعلق هم د صحابه سره. شیر محمد مینوش د اقبالیات چې څومره پورې دي، د علامه اقبال څومره کلام دی په اردو کې یا په فارسي کې، هغه ټول هغه پښتو کې ترجمه کړی و. دا هغه یو غټ کمال. دې نه علاوه که موږ بیا تاریخي حواله باندې څنګه چې ما مخکې خبره وکړه نو د هند شو، دغه شان بیا رانیګټ شو، بیا عزیز ډیری. په عزیز ډیری کې اوس تقریبا 4-5 کاله مخکې هلته یوه سټوپه راوتې وه چې هغې باندې ډېر بیا هغې باندې اوس باقاعده کار وشو، پکې ادارې والا باقاعده راله آثار قدیمه والا هغې په هغې باندې پوره آبادي پرې وکړه او هغه یې په خپل تحویل کې واخیسته. دا ډېر غټ کار دی د صحابه په حواله باندې چې دا یو تاریخ رقم شوی دی. دې نه علاوه اسوټا شریف که موږ هغې باندې خبره کوو، ډېر تاریخي ولته کې هغه ګټې دي. تاسو به یقیني چې تر چا نه اورېدلي چې هغه ګټې ته کله شماري نو شماره کې به ته خطا کېږي. دا هم د هندوانو یو د تاریخ په حواله باندې د هغې یو خپل ځای و. دې نه علاوه د ضلع صحابه د شاعرانو کو زه خبرې چې وکړم د شاعرۍ په حواله باندې عبدالواحد ټیکهدار بابای چاربې ته چې ورته وایي، هغه جلبې اوسېدونکی و، صحابه سره تعلق و. دغه شان علي حیدر جوشي ولسي شاعر ډېر زبردست او د یوسف خان شیربانو فلم چې و هغه لومبې هغه لیکلی و او هغه لومبې فلم و د پښتو. د دې نه علاوه حلیم ګل راج داسې احسان الحق مجروح و. دغه شان چې دی نو غنی الرحمن محسن هغه هم ډېر زبردست شاعري او سپیشلي د چاربېتې په حواله باندې هغه ډېر زیات کار کړی دی. لومبې اخبار چې کوم د صحابه هغه د روزنامه اصلاح صحابه، دا لومبې اخبار دی، اوس هم لومبې دی او دا لومبې سټارټ هم دی اخیستی و. دا لومبې 15 روزه وه، بیا 7 روزه شوه او نن سبا روزنامه ده، ورځپاڼه ده. که زه تاسو سره خبره وکړم د صحابه په حواله باندې اخري خبرو ته راځم چې د صحابه مسلې څه دي. تاریخي علاقه خو ډېره زیاته ده، ډېره زبردسته او زرخیزه علاقه د زراعتو په حواله باندې هم ډېر زیات لوی نوم دی. په صحابه کې قسمه قسم سبزیانې میوې پکې هم کېږي، خو مسلې یې څه دي؟ دلته د بجلۍ ولټیج ډېر زیات کم دی. دغه شان د سویې ګیس مسله تر اوسه پورې حل شوی نه ده، کار پې شوی دی خو حل لا نه ده. نهري نظام زیاتول پکار دي، نهري نظام زموږ دلته زیات دی او اکثر ځمکه زموږ د وچې ده
نو هغې باندې معیاري نظام انتظام یعنې خامخا پکار دی. دغه شان کروندګرو ته ځینې اسانتیاګانې پکار دي، لکه سر ډېر ګران دي، تخمونه ګران دي، دغه شان دوایانې ګرانې دي، په هغې باندې هم لږ شان توجه پکار ده. که زموږ دا ویډیو کوم زموږ متعلقه کسان اوري چې هغې باندې عمل وکړي. دغه شان تفریحي پارک هم دلته پکار دی. زه به یو خبره تاسو علم کې راولم چې متره ډاګۍ یو علاقه ده چې هلته کې ورکوټ شان پارک هغې جوړ کړی د ماشومانو لپاره، خو هغه د خپل خدمت یعنې خپل مدد په خپله تحت هغې جوړ کړی دی، یو خدمت کوي علاقې. خو د ځنګلاتو بچاو هم پکار دی، ځکه چې دلته موږ سره ځنګل ډېر زیات لوی ځنګل دی. د مابڼ که موږ خبره وکړو د ګندف علاقه په هغې کې ډېر لوی ځنګلات دي، او دغه شان دلته کې ماربل سیټي هم پکار ده، ځکه چې دا د ماربلو لپاره ډېره تاریخي علاقه ده. نو قدرمنو نن تاسو زموږ د خبرې اترې صحابې په حواله باندې واورېدې. تاسو که چېرې موږ سره په دې حواله رابطه کول غواړئ، موږ له مشورې راکول غواړئ، زموږ د ټلیفون نمبر 0311 97 35 344 په دې باندې تاسو موږ سره باقاعده رابطه کولی شئ. تر بل ویډیو پورې محمد علي جوهر له ورکې اجازت د الله په امان او وختونه په خیر.